سلامونه او نیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته په دې ویډیو کې ډېر څه وړاندې کوم. غواړم چې په دغه نږدې ورځو کې په یو څو اوږده ویډیوګانو کې د هر څه کیسه ختمه کړم او یوټیوب کورس ختم کړم. نن تاسو ته وایم چې عنوان سره کوم ولیکئ، ډسکرپشن سره کوم ولیکئ او ټګونه سره کوم ورته اضافه کړئ. دا د سرچ دپاره ستاسو دپاره نهایتاً ډېر مهمه موضوع ده چې تاسو خپل یوټیوب کې استعمالوئ. ځو پر درس باندې او تر اضافي خبرې تیرې شو. لومړی ځو یو ویډیو رااخلو اپلوډ دپاره چې دلته یو دا ویډیو به راپورته کړو چې کله مو هم ویډیو راواخیستله ستاسو دپاره لازمه څه دي؟ ستاسو دپاره تر ټولو مهمه موضوع چې ده دلته عنوان موضوع ده. عنوان کې تاسو دوه برخې باید جوړې کړئ چې یوه برخه یې ستاسو د مورنۍ ژبه اوسي، که پښتو ده، که دري ده، که عربي ده، هره ژبه چې ده تاسو، او یو باید انګریزي ژبه اوسي. دلته مثلا د مثال په ډول باندې لیکو یې څنګه ویډیو اپلوډ کړو. دلته به په داسې کې په انګریزي ژبه کې لیکو how to upload video. دا ستاسو عنوان باید وسي چې هم انګریزي باید وسي او هم پښتو وسي، ځکه چې زیاتره کسان حتی پښتو هم همغه په انګریزي ژبه لیکي او ورته یې وایي چې په پښتو ژبه باندې دا هر څه موږ ته جوړ کړه. اوس ډسکرپشن څومره مهمه ده. ډسکرپشن کې چې ستا په ویډیو کې څه شی ویل سوی اوسي، ډسکرپشن دپاره چې څه دې په ویډیو کې ویلي دي هغه په 10 پاراګراف باندې په 10 لاینه باندې تقسیم کړه. د مثال په ډول باندې تېره شپه ما د ډالر په هکله باندې خبرې وکړې. د هغه په ډسکرپشن کې ما لومړی ولیکله چې د ډالر تاریخ مې ولیکه چې ډالر د کومه ځای سوه، مخکې تر ډالر کوم کیسې روان وه، بیا پسې مې ولیکل چې طلا سره کوم راغله، نړیواله کرنسي سوه. بیا په بل قدم کې دلته ما ولیکله چې ډالر په کوم کال کې راغله، نړیواله کرنسي سوه. یعنې 10 پاراګراف هم د دې څخه جوړ کړه. او که څوک د دې نه وروسته د ډالر په هره موضوع باندې یو سرچ کوي، یوټیوب خامخا د همدې ډسکرپشن څخه استفاده زما ویډیو دوی ته ورښکاره کوي. او که په عنوان کې د عنوان یوه برخه ده چې ستاسو ویډیو سرچ ته راځي، او ډسکرپشن چې دی په ډسکرپشن کې تاسو ډېر څه کولی سئ. زیاتره کسان چې دي په ډسکرپشن کې مثلا د یوټیوب کې سرچوي، د مثال په ډول باندې ما د یوټیوب د کورس په هکله باندې په یوټیوب کې سرچ کړي دي. هلته مې سرچ کړي چې د یوټیوب کورس، هلته چې د یوټیوب کورس ته سرچ کړي چې څه ویډیوګانې چې ویني، په حواله کې زما ویډیو تاسو ته د ښکاره کوي. زه به دا تاسو ته د مثال په ډول باندې یو ځلې ښکاره کړم. ما سرچ کړه د یوټیوب ماستر کورس، د یوټیوب کورس، یعنې په پښتو ژبه باندې چې هر ډول باندې د یوټیوب په هکله باندې تاسو سرچ وکئ، په حواله کې زما ویډیوګانې تاسو ته د ښکاره کوي. او دلته وګورئ دا نور ویډیوګانې چې دي مثلا د ایرانیانو دي. دلته چې راسئ په همدې ډول باندې راځه دا زیاتره د ایرانیانو چینلونه تاسو ته ښکاره کوي. یعنې ډېر کم دی چې د نورو ژبو د پښتو ژبو یوټیوب ویډیوګانې په لومړی مقام کې راغلي اوسي. یعنې دا اولي چینل د یوټیوب دی چې تاسو کله هم په پښتو ژبه باندې خپل ویډیو سرچ کړئ، په پښتو ژبه باندې یوټیوب کورس سرچ کړئ، د یوټیوب کورس تاسو ته په لومړی ځای کې راسي. یعنې دا هم شروع شوی دی 2 میاشتې وړاندې. داسې کسان شته چې 1 کال وړاندې هم دا کارونه کړي وو، مګر تر اوسه پورې هغه وایرل شوي نه دي. مګر ما ته چې اوس تاسو سرچ وکړئ د یوټیوب په اولي مقام کې دا راځي. دا اوس تاسو ته وایم چې ما څه کړي دي. دلته چې تاسو راسئ ډسکرپشن ته راسئ، ډسکرپشن ته چې کله هم تاسو راسئ، دلته په دې برخه کې وګورئ چې څه عناوین په پښتو ژبه باندې وه، هغه ما ټوله دلته په ډسکرپشن کې بې له هغه اصلي ډسکرپشن ما دلته هم لیکلی. د یوټیوب چینل سره کوم جوړ کړو، د یوټیوب پوره کورس، د یوټیوب کورس په پښتو ژبه، د یوټیوب څخه عاید ترلاسه کول، د یوټیوب څخه پیسې ګټل، د یوټیوب اسانه زده کړه، د یوټیوب ویډیو وایرل کول، د یوټیوب سبسکرایب ډیرول، د یوټیوب ویو ډیرول. دا هغه څه چې په پښتو ژبه باندې په یوټیوب کې په ګوګل کې سرچ شوي وه، او ما دا هر څه دا پیدا کړه او دا مې خپل په ډسکرپشن کې ور اضافه کړه. نو تاسو که همدغه ډول باندې ویډیوګانې غواړئ چې جوړې کړئ او وایرل کړئ، نو ستاسو دپاره بهترینه لاره همدغه ده چې تاسو هر ویډیو دپاره وګورئ چې عمومي ډسکرپشن په
په ډسکرپشن کې تاسو عنوانونه پیدا کړئ چې کوم عنوانونه ډېر سرچ شوي دي هغه تاسو دلته په ډسکرپشن کې خپل د اصلي موضوع د وروسته د هغه سره مرتبط چې کوم عنوانونه دي هغه ټوله ولیکئ. په بل قدم کې د تابنیل موضوع مې تاسو ته وویله، د پلی لیست موضوع مې تاسو ته مخکې ویلې ده، د کیډز موضوع مې تاسو ته ویلې ده. دلته په بل قدم کې راځو دا څه په هکله باندې خبرې کوو، یا د ټګونه په هکله باندې. ټګونه یو تر ټولو مهمه موضوع ده چې ستاسو یوټیوب چینل وایرل کوي او یو ځای هم رسي. د مثال په ډول باندې ما پښتو انفارمیشن چینل جوړ کو، یو میاشت کېږي چې جوړ شوی دی، هغه 4000 څخه سبسکرایبر هم تیر شوي دي. حدودا ټایم وای چې تر 12000 ساعته اوښتې دي او زما ویډیوګانې هر ورځ کې چې زه اپلوډوم مستقیم وایرل کېږي هغه ویډیوګانې. اوس ټګونه تاسو د کوم ځای پیدا کړئ؟ ټګونه خو په پښتو ژبه باندې ډېر کم پیدا کېږي. تاسو اوس کړئ چې هغه ټګونه پیدا کړئ. که تاسو غواړئ د مثال په ډول باندې زما ویډیو ده د لمر په هکله باندې، تاسو د لمر په هکله باندې چې وګورئ، یوازې لمر په یوټیوب کې سرچ کړئ، دلته په همدې ځای کې لمر سرچ کړئ. چې دا سرچ مو کړه وګوره تاسو ته نور عنوانونه تاسو ته دلته ښکاره کوي. همدا عنوانونه راوړئ دلته هم خپل په ټګونو کې استعمال کړئ. د مثال په ډول باندې د لمر په هکله باندې تاسو اولا کې د لمر تلویزیون هم ونیسئ، ځکه چې هغه پکې کې راځي لمر نیونه، د لمر ترنزه، لمر د لمر پورې هر څه لغاتونه چې دي هغه تاسو دلته سرچ کړئ. زیاتره کسان په دې ټګونو کې څه کارونه کوي؟ ټګونو کې لیکي خبرونه خو یو څوک چې د خبرونو پسې وګرځي هغه ستا ویډیو چې ورسره ولاړه هم کوي نه کتل، یوټیوب ستا ټګونه بلاکوي، ستا ټګونه ډایټ کوي. نو د همدې له امله چې کله هم ویډیو جوړوئ تاسو ټګونه باید د ټوله تړلي او یو د بل سره مرتبط اوسي. داسې مه کوئ چې موضوع مو یو اوسي او ټګونه اضافه ورته ورکړئ. په دې ډول باندې تاسو مخته ولاړ شئ، ستاسو چینل له منځه ځي او تاسو ته ډېر ستونزه جوړوي او ستاسو چینل ډایټ لیست ته ځي. د مثال په ډول همدا اوس زما دري چینل چې دی هغه ډایټ لیست ته ولاړی. په لومړي ځل ورځو کې مې ډېر اشتباهات وکړه، هغه اوس ډایټ لیست ته تللی تر څو چې هغه زه برته پورته کوم. یو ډي ټرینډ شو چې کله یو ځای کې ته ټرینډ یو ډي ټرینډ وي د خلکو د سترګو واولیدې، بیا برته پورته کول ډېر ګران کار دی. نو د همدې امله تاسو باید کوشش وکړئ چې خپل توجه ولرئ. چینلونه چې جوړوئ په عنوان، ډسکرپشن او ټګونو کې ډېر پاملرنه وکړئ. که دا مو سم جوړ نه کړه ستاسو چینل له منځه ځي او چې چینل له منځه ولاړه یو ځل ډاونګریډ شو، ډاون ټرینډ شو، بیا د هغه پسې مه ګرځئ، ځان ته یو بل چینل جوړ کړئ په یو بل نامه، په یو بل شکل، په یو بل افکارو، په ځکه چې د دې څخه بالا نور د ماښام ډوډۍ نشئ ترلاسه کولی. تر دې موضوع چې تیر شو، دلته یو تر ټولو بله مهمه موضوع ده چې د کارت موضوع ده او د هند سکرین موضوع ده. د هند سکرین موضوع چې ده دا خو چې کله هم تاسو اپلوډوئ، دلته تاسو ته چې ستاسو ویډیو ختمیږي، د ویډیو په پای کې تاسو ته یو بعضې زیاتره کسان د اینډ آف ویډیو د 2 دانې ویډیوګانې او د سبسکرایب داسې درکوي، سجیشن درکوي چې هماغه باندې تاسو کلیک کړئ. دا دلته یوټیوب سره اماده شته، نو تاسو کولی شئ چې فقط واخلئ، دلته یې تنظیم کړئ. دا مو چې کله هم تنظیم کړه، اوس دلته راځئ یو بل الیمنټ هم اضافه کوئ، چینل سبسکرایب راوړئ او دا په دا منځ کې دلته پرېږدئ. دا مو چې دلته په دا منځ کې پرېښولو، بیا خبره خلاصه ده چې کله هم تاسو ویډیو پای ته ورسېده دغه سجیشنونه ورته ورکول کېږي. د همدې لارې بیا خلک ستاسو چینل سبسکرایب کوي. بله موضوع چې ده دلته په دهینو ویډیو کې خلک هلته تاسو ته وایي چې زه لینک یې دلته پرېږدم، هغه ځای چې دی هغه د کارت موضوع ده. چې کله هم تاسو راځئ د ویډیو په اپلوډ په برخه کې دلته دویم برخه چې راسئ کارت موضوع ده. د کارت موضوع تاسو لپاره ډېر مهمه ده. خپل ویډیوګانې یو د بل پسې دلته سجیشن ورکئ او خلک بیا هماغه ویډیوګانې ګوري. د ستاسو ویډیوګانو لینک بیا داسې ته هم ځي، ډسکرپشن ته هم ځي او هغه خلک چې تاسو ویډیو وګورئ د ویډیو په پای کې خامخا هغه برته راځي، هغه بیا د سره ګوري. د مثال په ډول باندې تاسو کولی شئ چې حتی د نورو چینلونو پلی لیستونو ته هم راوړئ، خپل په چینل کې واچوئ. همدا ډول باندې د نورو چینلونو څخه ویډیوګانې هم دلته سرچ کړئ او راوړئ دلته سرچ ویډیو فرام ادر چینل. دلته چې تاسو د نورو چینلونو څخه هم سرچ کړئ، راوړئ خپل په چینل کې اړولی شئ، په کارت کې اچولی شئ.
نو دا هغه کارونه دي چې ستاسو چینل لپاره ډېر ښه دي او ستاسو چینل وایرل کوي او ستاسو چینل لپاره ډېره مرسته کوي. په دریم قدم کې ستاسو دپاره لازمه څه ده؟ د کاپي رایټ موضوع باید تاسو چیک کړئ. دلته د چیک موضوع ده چې کاپي رایټ موضوع مو چیک کړه په صحیح اپلوډ کړئ. که دلته د علامه اخطار یې تاسو درکړئ ویډیو مه اپلوډوئ، خپل مشکل حل کړئ ورسره. او په پای کې دلته دوه برخې دي. یو په هماغه شیبه باندې ویډیو نشر کول او بل سکیجول کول. تاسو اولا تاسو ته په بل ویډیو کې ویلي دي چې څه رقم خپل د ویډیو ویو معلوم کړئ چې په کوم وخت کې ستاسو لیدونکي ویش دی، په هماغه وخت باندې بس خپل ویډیو اپلوډ کړئ. د مثال په ډول باندې زیاتره پښتو چینلونه چې دي د افغانستان په وخت باندې د شپې د 10 بجو څخه تر 12 بجو پورې دا شو وایرل کېږي. په همدې وخت باندې چې هر څوک ویډیو اپلوډ کړي دلته راوړئ، په سکیجول کې ونیسئ، خپل سکیجول ورته جوړ کړئ. چې سکیجول مو جوړ کړو دغه برخه باندې سیټ دا کلیک کړئ چې کله ستاسو ویډیو هلته نشر کېږي د لایف نوټیفیکشن ټولو لیدونکو ته ځي، نو دا به هم ستاسو سره مرسته وکړي چې ستاسو لیدونکي پیدا سي. نو دلته بلا خپل ویډیو تاسو سکیجول کوئ. سکیجول چې سوه نور خپله یوټیوب کارونه مخته وړئ، ستاسو تشویش نور حل دی. دا و د نن ورځې ویډیو. انشاءالله چې تاسو به پوهېدلي اوسئ. او یو بله موضوع هم تاسو ته دلته وایم چې هغه هم ډېره مهمه موضوع ده. تاسو د ټګونو دپاره تاسو 2-3 سایټ دي، دا سایټونو ته ولاړ شئ. د مثال په ډول باندې ما لیکلی دي ولې ډالر نړیواله کرنسي سوه. د پښتو دپاره ډېر کم داسې دي، خو بیا هم وګوره ډېر ښه داسې تاسو ته پیدا کوي. نړیوالې اړیکې ولې ډالر نړیواله کرنسي ده، د امریکا ډالر ولې نړیوال سو، حکمت الله کلیوال $600 میلیون دغه ټګونه تاسو اخلئ. د حکمت الله کلیوال ویډیوګانې کلیوال پښتو ولادت بیخي مشهوره سوی یم. دا تاسو داسې دا کاپي کوئ چې کله مو هم کاپي کړه تاسو راځئ په دې برخه کې ستا خپل د ویډیو په د ټک په برخه کې راسئ چې دلته راغلی دا مکملا هماغسې کاپي واخلئ، پیسټ یې کړئ. کاپي پیسټ یې کړئ بس ستاسو ستونزه حلیږي. دا اوس زه دلته که هماغسې پیسټ سو نو به فقط نیکسټ ولاړ شئ او ستاسو ستونزه حل ده، نور مشکل نشته. دا سایټ چې دی تاسو ته معرفي کوم repeattax.io دی. څه وایي چې دا دلته تاسو ته ولیکم. دا ډېر مهمه ویب سایټ دی، ستاسو سره ډېره مرسته کوي. زه خپل ټول ټګونه د همدې څخه اخلم. دلته یې تاسو ته لیکم repeattax.io. دا ویب سایټ چې دی تاسو ته ټګونه په وړیا ډول باندې بس خپل موضوع سرچ کړئ، تاسو ته ټګونه درکوي. هماغه کاپي کړئ، هلته یوسئ، خپل په یوټیوب کې خپل په چینل کې پرېږدئ. او دلته چې راسئ 2 نور چینلونه هم دي. یو ټیوب بډي دی. ټیوب بډي چې دی په انګریزي ژبې دپاره هندي ژبې دپاره ښه دی، مګر فارسي، پښتو، دري دا چینل دا ژبو کې هېڅ فایده نه کوي او لیدونکي هم د دې ځای څخه چندان ټګونه هم تاسو نشئ پیدا کولی. که څه ما رانیولي هم دي، پیسې مې هم پر دې ورکړي دي. اوس د دې دا چې دی ټیوب ویډا آی کیو ده. ویډا آی کیو هم څو سره ډېره مرسته کوي، ډېر څه تاسو ته درکوي، خو دا دی چې په پښتو ژبه کې ډېر کم دی او تاسو د دې څخه څه داسې شی نشئ ترلاسه کولی. ما هم په دې دواړو باندې پیسې ورکړې، مګر د دې پیسې بې فایده دي. دا و د نن ورځې ویډیو چې تاسو ته مې وړاندې کړه. انشاءالله چې په دې ویډیو کې به ډېر څه ترلاسه کړو سي. په بله ویډیو کې تاسو ته هغه د یوټیوب تنظیمات وړاندې کوم. په بله ویډیو کې د مونیټایز موضوع هم وایم او انشاءالله چې دغه اونۍ کې به کوشش کوم چې دا موضوع ختمه کړم او دا چینل هم آهسته آهسته په نور موضوعاتو باندې واړوم. تر بیا مو په الله